پېشمني په هکله باندې یو مهمه مسله در سره شریکومه چې 80% خلک مؤمنان مسلمانان ورونه په دې کې اخته دي او پوهیږي نه، بلکې د دوی روجې ټولې تباه او برباد شوې خرابیږي. هغه مسله دا ده چې زمونږ عوام ورونو کې دغه یو د ځانه جوړه شوې مسئله ده. کله چې د پېشمني د بندېدو په مناسبت د سحر اذان کیږي، نو زمونږ خویندې میندې یا د مونږ عوام ورونه داسې ترتیب کوي چې د اذان دوران کې اوبه څښي او د اوبو سره سره یو چند که مړۍ خوله کې وي هغه مړۍ هم تېروي، وایي زه تر څو چې اذان ختم شوی نه وي څه مسله و پروا نه کوي. دا مسله بالکل غلطه ده، دا د ځانه جوړه ده. اذان په رمضان المبارک کې چې مؤذن کوي، دا په عموما زموږ ستاسو په ماحول او چاپیریال کې دا په خپل ټیم باندې کیږي، په خپل وخت باندې کیږي. یعنی دا خبرداری په دې باندې ورکوي چې دا وخت داخل ده. ماښام چې مونږ کله افطاری کوو، روژه ماتو، نو په اذان باندې ماتو. اذان مطلب دا ده چې دا مونږ تاسو ته اعلام خبرداری راکي چې ورځ تیره شوه بلکې ماښام را داخل شه، نو مونږ تاسو بالکل روژه ماته کو. او همدارنګه چې په سحر کې پېشمنۍ مونږ کوو او په دې دوران کې اذان وشي، نو د اذان په دوران کې مونږ بیا هم اوبه څښو. نو اذان خبرداری د دې خبرې راکوي چې وخت بند شو، وخت ختم شه، د پېشمني وخت ختم شه او بس اوس به ځان بندوي. نو په دې دوران کې مونږ که غړپ اوبه څښو، که نوړۍ هم په خوله کې اچولي وي، بیا هم همغه نوړۍ هم تېره ووایي چې تر څو اذان ختم شوی نه خیر د خوراک او څښاک دواړه کولی شي. دا غلطه خبره ده. کوشش کوئ که دا تاسو داسې کوئ ستاسو ټولې روجې ته به بربادېږي، روژه هم نه کېږي په دې کې. حتی که قصدن په دې باندې پوهېږئ نو د روجې یوې روجې په به قضایي هم راوړئ او 80 روزې به کفاره هم پرله پسې نیسئ. ډېر احتیاط کوئ دې سره او دا مسله ورسوئ. هر یو ملګری خپل کور کې، خپل فامیل ته، خپل اهل و عیال ته دا مسله ورسوئ چې د پېشمني په وخت کې چې اذان کیږي، د اذان نه احتیاطاً 2-3 دقیقې 2-3 منټه مخکې باید سړی ځان بند کړي. او د اذان په دوران کې عموما اذانونه زموږ ستاسو په محیط او چاپیریال کې وخت نه کیږي، بلکې هغه د دې خبرداری راکوي چې وخت داخل شي. دا مسله مخکې ورسوي. الله جل شانه مو دنیا آخرت ښایسته کا. ډیره مهمه او اهمه موضوع ده.